د افغانستان په بول ایرانیانو سره چاو څنګه معامله کړې وه. ایران د کمال خان بند په اړه څه ویلي او اوس به څه کیږي؟ سلام، ستړي مشئ. 2 ورځې وړاندې نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانسته وشوه. د پرانستې مراسمو کې ولسمشر غني وویل چې نور د افغانستان اوبه چاته مفت نه ورکوي او که ایران اوبه غواړي تیل دې راکړي. خو دغه راز ویل چې له ایران سره د اوبو په برخه کې همکاري ته چمتو دی. بل خوا که څه هم پخوا ایران د افغانستان د اوبو په مسله کې نهایتا توند و او اجازه یې نه ورکوله چې افغانستان کې د بندونه جوړ شي او خنډونه یې جوړول. خو دا چې د افغانستان حکومت قاطعیت سره په بندونو کار وکړ، ځینې بشپړ او ځینې بشپړېدو ته نږدې دي او ایران وپوهېده چې نور د بندونو د جوړېدو مخه نشي نیولی. اوس یې بله لار ونیوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده وایي ایران د هلمند د سیند په اوبو کې د 1451 هجري لمریز کال د هوکړې له مخې خپل حق لري او افغان حکومت هم دغې هوکړې ته ژمن دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان خطیبزاده وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې یوه مسله چې هغه د ایران د هامونونو مسله ده د اندېښنې وړ ده او په دې هکله موږ د افغانستان حکومت ته معلومات ورکړي. خطیبزاده وویل چې په دې لوري کې د هامونونو وچوالی د خلکو په ژوند، کاروبار او ان روغتیا باندې جدي اغیز لري او د افغانستان له حکومت یې وغوښتل چې دې مسلې ته پام وکړي. خو یوه پوښتنه چې خیله تاسو سره پیدا شوې وي چې ایران د افغانستان په اوبو کې د کوم حق خبره کوي. خو افغانستان له ایران سره د اوبو پر سر پوره جنجالونه کړي چې وروسته د ځینې هېوادونو په منځګړیتوب په 1451 کال یعنې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال بیا له ایران سره یوه هوکړه شوې چې له مخې باید ایران ته باید په کال کې 800 میلیونه متره مکعب اوبه لاړې شي. خو په وروستیو کلونو کې د دې شمېره څه باندې 3 برابره اوبه ایران ته تللې او ایران د افغانستان په اوبو خړو اوبو خو اوس چې بندونه جوړ شول تمه لري چې هغه 3 برابره خواصې لاړې چې یوه برخه خو راورسېږي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ بل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایق بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.